د حکومت نه یو زوري مطالبه چې د سوات نه او د کالام نه ډیرو کسانو موږ سره رابطه وکړه چې زموږ دغه آواز حکومت ته ورسوئ. په هغه علاقو کې سیلونه راغلي دي، اوبه راغلي دي او د حد نه اوړېدلي دي. بعضې کورونه تباه شول، خلک تباه شول، د خلکو مالونه تباه شول او بعضې لا اوس په ژوند کې دي او په حفاظت کې دي. هغوی بار بار دغه مطالبه کوي چې زموږ دغه آواز حکومت ته ورسیږي، ځکه زموږ یو لاره نشته سوا د هلیکاپټر نه او موږ د الله نه علاوه بل هیڅ چاته محتاج نه یو سوا د حکومت نه. نو حکومت له پکار دی چې د هلیکاپټرو انتظام وکړي، بندوبست وکړي او دغه خلک بچ کړي، دغو ته ژوند ورکړي، ځکه چې پاکستان دی، په دغه خلکو پاکستان دی. الله رب العالمین فرمایي من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. یو کس ته د ژوند ورکو ګویا کې ته ټوله دنیا ته ژوند ورکو. نو حکومت له پکار دی چې زر زر دغه خلکو ته د هلیکاپټرو بندوبست وکړي او د دغه خلکو ژوند بچ کړي. نو زما دغه پیغام ضرور مخکې شیر کړي، شاید ستا د شیر کولو د وجې د پوره فیملی ژوند بچ شي. نو دغه پیغام مخکې شیر کړي چې حکومت ته ورسیږي او حکومت په دغه باندې عمل وکړي.